بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 10 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی exaggerate. زما سره یو ځل وایئ exaggerate. ویل کېږي مبالغه کولو ته. په پښتو کې هم خلک دا وایي مبالغه کول. مبالغه کول دی ته ویل کېږي چې یو وړه غونتې خبره وي او خلک د هغې نه لویه خبره جوړه کړي. حالانکې هغه خبره به دومره لویه نه وي، دومره غټه خبره به نه وي، خو خلک ترې غټه خبره جوړه کړي. دقې کار ته ویل کېږي exaggerate. په اردو کې د دې لپاره هم دغه ټکي راځي مبالغه آرائی، مبالغه کرنا، بڑا چڑھا کر پیش کرنا یا بڑا چڑھا کر بیان کرنا. دې ته ویل کېږي exaggerate. exaggerate یو ورب دی او د دې فرست، سیکنډ او تھرډ فارمز دي exaggerate، exaggerated او دا مونږه په کنټینیوس فارم کې هم استعمالولی شو exaggerating او دا مونږه exaggeration هم استعمالولی شو. exaggeration هم ویل کېږي مبالغه کولو ته. اول به مونږ د دې سینونیمز کوو. د دې په سینونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکی راتلی شي over emphasize دې ته ویل کېږي چې په یو خبره کې ډېر زیات د زور ضرورت نه وي خو خلک په هغې کې په قصد باندې ډېر زیات زور واچوي، په هغه خبره باندې ډېر زور ورکړي چې خلکو ته دا وړه غوندې خبره ډېره غټه ښکاره شي. دې ته ویل کېږي over emphasize. emphasize خو ویل کېږي په یو څیز باندې زور ورکول. over emphasize د حد نه زیات زور ورکول په یو خبره باندې. د دې او د exaggerate بالکل یو شانتي مطلب دی. په اردو کې به د دې معنی راځي کسی بات پہ حد سے زیادہ زور دینا. دې ته ویل کېږي over emphasized. یا دغه شانتي بل ټکی راتلی شي overstate. د overstate هم دغه مطلب دی د حد نه زیات بیان کول. یعنی یو کار، یو خبره دومره لوی نه وي خو خلک یې د هغې د حد نه زیات بیان کړي. دې ته ویل کېږي overstate. په اردو کې به هم د دې معنی هم دغه راځي حد سے زیادہ بیان کرنا. یا دغه شانتي د دې په سینونیم کې یو بل ټکی راتلی شي overvalue. دې ته ویل کېږي چې موږ د یو څیز د خپل اصل قیمت نه د کم قیمت چې هغه قابل وي د هغې نه موږ د هغې قیمت ډېر زیات ولګو. دې ته ویل کېږي overvalue. یا په اردو کې به د دې مطلب راځي چې اپنی قیمت سے زیادہ کسی چیز کی قیمت لگانا. یعنی د هغې خپل قیمت دومره نه وي، د هغې خبرې خپل قیمت دومره نه وي یا د هغه کار خپل قیمت دومره نه وي، خلک د هغې په خبرو کې په قصد باندې د هغې قیمت زیات ولګوي. دې ته ویل کېږي overvalue. یا بل ټکي د دې لپاره راتلی شي او دا ډېر انټرسټینګ دی، په دې ځان پوهه کوئ. magnify ویل کېږي. تاسو که خیال کړي تاسو هغه میګنیفاینګ ګلاس کتلی دی که نه؟ هغه څوک چې اکثر واړه څیزونه ګوري نو هغه یو شیشه پې د پاسه کېږدي، هغې ته میګنیفاینګ ګلاس وایي که نه؟ په هغې کې تاسو ته هر یو څیز غټ ښکاري. یا ټیکنیشنز هم استعمالوي یا چې څوک دا ګړی وغیره ټیک کوي، د دې ریپیر کوي، نو هغه خو ډېرې وړې پرزي یا خو ښکاري نه، نو هغه خلک په هغه میګنیفاینګ ګلاس کې ګوري که نه چې غټ ښکاره شي. نو دغه شانتي میګنیفای هم د دې په سینونیم کې راځي ځکه چې په اصل کې خو هغه څیز وړوکی وي خو ته چې ورته کله په میګنیفاینګ ګلاس کې وګورې نو هغه بیا تا ته ډېر غټ ښکاري حالانکې وي هغه وړوکی. نو دغه شانتي میګنیفای هم استعمالیږي د دې exaggerate په ځای باندې او د دې مطلب به څه راځي کسی چیز کو بڑا کر کے پیش کرنا. حالانکې هغه څیز ډېر وړوکی وي خو ته یې لوی کې، حقیقت د هغې هماغه وړوکی وي خو ته یې نورو خلکو ته غټ ښکاره کې. یا بل ټکی راتلی شي amplify هم دې ته ویل کېږي یو څیز زیاتول. تاسو که خیال کړی وي په ټیپ ریکارډرز کې یا داسې په نور الکترانیک څیزونو کې یا لاؤډ سپیکرو کې په هغې کې هغه امپلیفایر راځي که نه؟ د امپلیفایر څه کار وي چې هغه عام آواز د هغه تیز کړي. نو دغه شانتي امپلیفای هم استعمالیږي د exaggerate په ځای باندې کسی چیز کو بڑھانا یا کسی بات کو بڑھانا. یا د دې لپاره بل یو اهم ټکی راځي inflate ویل کېږي کسی چیز میں هوا بھرنا. په یو څیز کې هوا اچول. هغه که تاسو پوڼقی کتلی وي یا داسې میټرس میلاویږي چې په هغې کې خلک هوا اچوي، حالانکې هغه څیز وي وړوکی خو ته پکې هوا واچوې او غټې کې. دغه شانتي په یو نیم خبره کې خلک هوا واچوي او هغه خبره غټه کړي. په اردو کې د دې لپاره راځي که نه کسی بات کو هوا دینا. هوا دین مطلب څه راځي you are inflating it. ته هغه پړسې، حالانکې هغه دومره غټ نه وي خو ته یې وپړسې او غټې کې.
نو دغه شانتي دا هم د ایگزاجریټ په ځای باندې استعمالي او مطلب یې بالکل یو شانتي دی. زموږ سره یو اخیری سینونیم زموږ سره دی ډراماټیک. ډراماټیک دته ویل کېږي ډرامه بازی کول. په پښتو کې هم خلک دا وایي کنه ډرامه بازی کول، په اردو کې وته هم ډرامه بازی وایي. ډرامه بازی دی ته وایي چې یو خبره دومره نه وي خو خلک ته اسی ډرامه بازی وکي او خلک ته اسی ډرامه جوړه کوي او خبره لوی کی. نو دغه شانتي دا ټول د ایگزاجریټ سینونیمز دي. خا اوس راځو د دې انټونیمز لا. په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي، د دې الټه معنی ورکوي. په هغه کې اولنې ټکی زموږ سره دی belittle. belittle مطلب دا دی چې یو سیز د خپل اصل سایز نه وړوکی کول. په ایگزاجریټ کې خدا او چې مونږ یو سیز د خپل اصل سیز نه لوی کو کنه، او belittle به داغه بیا انټونیم راځي، داغه الټه معنی به ورکوي. نو د belittle مطلب دی یو سیز د خپل اصل سیز نه وړوکی ګڼل. خدا اصل کې belittle ټکی زیات تر دا ډیر روډ راځي. روډ مطلب دا چې دا ډیر خلفظ نه دی، یعنی belittle په دې سنس کې استعماليږي فرض که پچا باندې یو تکلیف وي او چاته یو مسله راغلی وي ډیره غټه مسله او هغه ته هغه ټوله مسله بیان کړي چې په ما باندې دا د تکلیف ته یا ماته دا مسله دا غټه مسله وي، خو ته په قصد باندې دا هغه مسله ډیره وړه وګڼې، یعنی دونه اهمیت ولور نه کې او ته تاسو خلا جوړ کې چې ښه مړه مطلب دا خو دومره غټه خبره نه ده. دې ته ویل کېږي belittle. نو دا خو ډیر روډ کار دی کنه، دا خو ډیر غلط کار دی. نو belittle په نیگیټیو سنس کې استعماليږي چې د چا حقیقت کې غټه خبره وي، د چا ته حقیقت کې غټه مسله وي او ته هغه ته ډیر کمتر وګوري، هغه خبرې ته ډیر وړه وګوري. دې ته ویل کېږي belittle. په اردو کې بل دې مطلب راځي کسی بڑی بات کو چھوٹی بات سمجھنا. نو دې ته ویل کېږي belittle. یا بل ټکی زموږ سره په انټونیمز کې راتلی شي minimize. minimize هم ویل کېږي یو څیز غټ وي او ته وړوکی کې minimize کې کم سے کم کرنا، یو څیز وړوکی کول هغه ته minimize هم ویل کېږي. تاسو که څوک کمپیوټر استعمالول پیژني نو اکثر چې پیج کولاوي نو موږ چې هغه کله هغه پیج خطا کوو نو موږ هلته کې بر کلیک کو کنه minimize چې دا پیج خو وی غټ کولاو شوی وي موږ minimize کو او وړوکی کو. نو دغه شانتي minimize هم په انټونیمز کې راځي. یا بل ټکی استعماليږي play down. play down او belittle بالکل یو څیز دی. play down مطلب دا دی چې یو غټه کار وي، یو غټه خبره وي او خلک هغه play down کی هغه خبره وړه کی، د خپل اصل د هغې چې کوم اصل قیمت وي یا اصل سایز وي د هغې نه په قص باندې وړه کی. دې ته ویل کېږي play down. نو play down هم ښه خبره نه ده، د belittle په شانتي څنګه چې belittle کول ښه خبره نه ده یا ښه کار نه دی. اوس زموږ سره اخیری انټونیم زموږ په لیست کې دی understate. understate بالکل الټه دی د overstate، کم چې د دې سینونیم دو. د overstate مطلب سو چې یو خبره د خپل حد نه زیات بیان کول. understate پر راځي چې یو خبره د خپل اصل حد نه د خپل اصل سایز نه وړه ګڼل، وړه بیان کول. خبره وی ډیره غټه خو خلک یې وړه کې وړه بیان کې چې بل کس ته دا خبره وړه ښکاره شي. دې ته ویل کېږي understate. ښه اوس راځو example sentences لا. just tell me the truth, don't exaggerate the story. ما ته صرف رښتیا ووایا، حقیقت ما ته ووایا. don't exaggerate the story. story مه زیاتوه، په قصد باندې story ما ته زیاته مه بیان کوه. نو دغه شانتي هم دا استعمالیدی شي. next example. he tends to exaggerate when talking about his accomplishments. he tends to exaggerate. tense په هغه کیس کې استعمالیږي چې کله د یو کس یو عادت وي چې همیشه هغه دا کار کوي، چې کله هم څه خبره کوي نو د وړې خبرې نه به غټه جوړه کړي. ته ویلی شي چې he tends to exaggerate. هغه خبره همیشه exaggerate کوي، هغه همیشه مبالغه کوي. when talking about his accomplishments کله چې هم هغه د خپل accomplishments یعنی د خپل کامیابیانو باره کې ذکر کوي، د خپل achievements باره کې ذکر کوي. تاسو به داسې کسان کتلی وي کنه وړوکی غونتې کار به یې کړی وي، چې ته یو وړه غونتې کارنامه به یې کړې وي خو چې بل کس ته بیانوي نو په داسې طریقه به یې بیانوي چې ما خو دنیا ورانه کړې ده. نو دغې ته ویل کېږي exaggerate کول، مبالغه کول. why are you exaggerating? they only had a discussion not a fight. ته ولې مبالغه کې، ته ولې خبره زیاته پیش کې مونږ ته. they only had a discussion not a fight. هغوی صرف بحث کوو، څه جګړه خو یې نه کوله. یعنی یو دوه کسان په خپلو کې بحث کوي او یو درېمګړی کس یې ویني او هغه کس بیا لاړ شي او نورو خلکو ته وایي چې دې دواړو خو یو بل په سکونو باندې پوزې ماتې کړلې او په یو بل یې راباندې کړي وو، حالانکې هغوی صرف بحث کوو، جګړه یې سره اډو کړې نه. نو هلته که ته بیا خلک وایي چې یاره مبالغه مه کوه، هغوی صرف او صرف په خپلو کې بحث کوو، خبرې کولې، څه جګړه خو یې نه کوله، تا ته جګړه جوړه کړله. last example. she exaggerated her illness
so she didn't have to work. هغې خپل بیماری اگزاجریټ کړله، هغې خپل بیماری مبالغه وکړه په هغې کې، هغې خپل بیماری زیاته پیش کړله so she didn't have to work چې هغې ته د کار کولو ضرورت پیښ نشي. تاسو به کتلی وي که نه د یو نیم کس ته به دومره خاص بیماری نه وي، یا به معمولي غوندې په سر درد وي، یا به معمولي غوندې په ملا درد وي، او بل کس ته به ځان ظاهره چې بس زه خو مړ شوم او زه خو لیونی کېږم او زه خو بېهوشه کېږم، او د هغې مطلب دا چې د هغه سره مبالغه کوي چې په ما باندې څوک څه کار مارونه کړي. تاسو به داسې کسان په خپل ګیر چاپېره کې ډېر کتلي وي چې د وړوکې خبرې نه غټه خبره جوړه کړي. دا ښه کار نه دی. موږ له پکار ده چې کم خبره حقیقت وي موږ همیشه هم حقیقت ووایو، چې د څومره قیمت هغه خبره وي موږ د هغې هم هغومره قیمت ولګو، موږ چاته اضافي هغه خبره بیان نه کړو. نو زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې هم پوه شوي یئ او د دې په استعمال باندې به هم پوه شوي یئ. زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې دا ټکي په خپل کمنټس کې په یو سنټنس کې خامخا استعمال کړئ. زه به پوره کوشش کوم چې تاسو ته د هغې جواب درکړم. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.